د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د خبرونو سرچینې د نړیوالو همکارو مؤسساتو د تمویل کوونکو سره د روغتیا وزیر د هماهنګۍ د غونډې ترسره کېده. د ښارونو مرکزونو کې د تشبثاتو د مرکزونو د جوړولو لپاره د 10 تر 50 جریبه ځمکې اختصاص کېدل. او دا چې د کانګرس د استازي لخوا د اسرائیل څخه د امریکا د دولت پر حمایتونو غبرګون ښودل شوی دی. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د وژې 15 نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا سکتور له تمویل کوونکو او یو شمېر نړیوالو مؤسساتو له استازو سره د همغږۍ ناسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې ناسته کې د افغانستان د روغتیایي سکتور پر اوسنی وضعیت، د مرستو پر اهمیت او پر راتلونکو پلانونو خبرې شوې دي. د عامې روغتیا وزیر د غوره او باکیفیته خدماتو وړاندې کولو لپاره د سرچینو اغیزمن مدیریت، د روڼتیا اصل ته ژمنتیا او د فساد پر وړاندې مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت بللې او زیاته کړې ده چې له 2026 کال وروسته به د افغانستان روغتیایي سکتور لپاره یو واضحه او اوږدمهاله ستراتیژیکه نقشه موجوده وي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر مولوي نورالدین عزیزي د خصوصي سکتور په ملي ناسته کې اعلان کړی چې د اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د هیواد په ټولو ښارونو کې د تشبثاتو د مرکزونو جوړولو لپاره له 10 څخه تر 50 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې ده. ښاغلي عزیزي تشبثات د افغانستان د اقتصاد اصلي ستنې بللي او ویلي دي چې د هیواد 80 سلنه اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه د تشبثاتو له لارې ترسره کیږي. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې 115 ټنه خوسا او خراب جوار چې د تورخم بندر له لارې هېواد ته وارد شوي بیرته پاکستان ته وګرځول شول. یادې ادارې له سوداګرو غوښتي چې هېواد ته باکیفیته توکي وارد کړي او خبرداری یې ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. وروستی خبر. د امریکا د کانګرس استازي روښانه وروسته له هغه چې ټرامپ ویل فکر کوي د غزې جګړه به تر راتلونکي 3 اونیو پای ته ورسیږي، له اسرائیلو د امریکا پر ملاتړ څخه نیوکه کړې ده. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې غزې کې جګړه هغه مهال پای ته رسیږي چې امریکا اسرائیل ته د نظامي وسلو ورکړه ودروي او د فرانسې، کاناډا، برټانیې په ګډون د 140 هیواد په څېر فلسطین په یوه خپلواک هیواد په توګه پر رسمیت وپېژني. د امریکا د کانګرس استازي زیاته کړې چې ټرامپ تل وایي چې د غزې جګړه به پای ته ورسېږي، مګر نتنیاهو ته سپین لاسلیک شوی چک ور په لاس ورکوي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښې چارې.